نو عزتمندو مرسته راغله خو دغې خورکۍ خپل ژوند له لاسه ورکړی، یعنې په حق رسېدلې ده. نو عزتمندو مخکې ما د دې یو ویډیو خپره کړې وه، اوس چې څنګه مرسته راغله خورکۍ په حق رسېدلې ده. نو عزتمندو تاسې دغه د خورکۍ خبرې واورئ او کور ته یې ځو. څنګه به یې وروره دغه حال دی، زه مریض یم، زما هېڅ دوایي نشته. قسم په خدای دا 3 ورځې کېږي زما اوړه نشته، څوک موږ ته قرض وړونه کوي، هېڅ هم کور کې نه لرو، والدین ځان نه تاوي کړ، دغسې یم، معذور یم. نو عزتمندو د خورکۍ اتاق ته راغلم، خو د کاکا نه د خورکۍ د پلار د سترګو نه هغه بېبسي اوښکې روانې. خیر دی کاکا، مه ژاړه، خیر دی صبر وکړه، پوه شوې. نو بلکل په دې چې اولاد دی لور د دی او خو هغه وخت کې تا راته ونیوه چې دا په حق رسېدلې ده. مریضه وه. خیر ده کاکا، کښېنه. کښېنه کاکا، خیر ده، راشه. یخو والا خوش مهیبه وه، یخ مو والا بیا هسپتال کې م داخله کړه، څو میاشتې همالته تاسو منځه کې میلاوېدم، څو واره مې وړه رامړه، نور هم وسه د قرض هم نه کېده، 45,000 روپۍ قرض مې اخیسته، وړوکي اختانه دې پله وړل او راوړله، 6 شپې به مالته سیدامه کې وي، میاشت به م سیدامه کې تېروله وه، لکه خلکو څخه ځان غوندې د خلکو هڅه کومک وکړم. نو عزتمندو زه راغله چې نازمین خور وګورم، معلوله وه چې مرسته یو ورور را لېږلې وه، خبر شولم چې دا په حق رسېدلې ده. الله دې ورته جنت نصیب کړي کاکا، تاسو ته صبر درکړي په دې چې پوهېږم د اولاد درد ډېر سخت دی، او بیا یو داسې جنۍ چې ماشاءالله ستا د کور پې آباد و. نور بچي خو دې ښه دي، دا یو پکې مه یو بابا. بس د دې نه مې مخکې م ډېر مړي دي. دې نه مخکې څوک مړه دي؟ یو زلمی هلک مړ شو اوس. هغه هم دغسې میوبي وي؟ نه هغه بس وبه شو، مړه به شو. وبه شو، مړه به شو. ښه دا پکې پاتې وه. دا بس الله پاک نه واخېسته، دا یو ګل په کور کې ګلو که نه 7 دینه مخکې مړه دي. یو زلمی و خبرېت والا را هغه څنګه مړ شو؟ هغه مریض و، بس کور ته م چې راوړو بس الله پاک نه واخېسته. هغه مریض و، په ناروغۍ کې مړ شو، هم په ناروغۍ کې. او دې نه مخکې هغه بل واړه و، هغه واړه به وبه شو، یو میاشت په ژوندي و، بس الله به رانه اخېسته، هلکان و جنکۍ بس یو مړ پیدا شو، الله رانه اخېستل واده. بس کاکا الله دې ورته جنت نصیب کړي، تا ته صبر درکړي. نو عزتمندو کاکا یو ورور مرسته را لېږلې وه، 4,115 روپۍ دي. بس دغه امانت در باندې وسپارم چې دغه مرسته یې وه. نو عزتمندو یو ورور مرسته را لېږلې وه 4,116 روپۍ دي. نو دغه دي دغه 200 دغه 1 2 3 4 بس دغه د هغې دپاره دغه مرسته راغلې وه او دغه تاسې واخلئ. صحیح ده کاکا، موږ به هم درته دعا وکړو. نه بلکل ما ته معلوم دی اولاد درد ډېر سخت دی، او دا یو داسې لور چې ستا خبره هغه د کور ګل وه، ما ته معلومه وه د اخلاق نه و. قرضدار یم بس پکې 15 الله مالک ته پوه شو، خدای به هغه کې واکړي. نو عزتمنو دغه مرسته مې پې وسپارله. دغه د کاکا حالات د کور وضعیت ډېر خراب دی، د صفر سره د دې هغه ژوند اقتصاد قرار لري، ډېر خراب دی. بلکل مریض یم چې دومره وس مې شي دا ته ډاکټر ته لاړه شم، ډاکټر ته لاړ شم. سفر ده خدای به ورکړه چې بوی د الله که بورې درک مې لګېده، خدای کې بوره وه چې بوره مې راغستی، بیا دلته ښځې نه ایستل روپۍ راواغستې، بس لاړه ماشومانو 50 روپۍ 55 روپۍ بوره راواغستله، بس هغه سره دغه وکړه. نو عزتمندو دا و زموږ خپرونه، انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته درېږو. الله حافظ.